په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس تانکزي په خپله تازه ویډیویي مرکه کې د طالبانو له شومو پلانونو پرده پورته کوي او وایي چې د افغانستان اوسنی نظام نسکوروي، ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیس به منحلوي. د امریکایانو له وتلو سره سم دغه عسکر چې دي نور به دوی جنگ بس کی، نور به نه وي. زما په نظر خو دا دی چې ځکه چې دغه اردو دغه فوج چې د امریکایانو جوړ کړی ده، کله چې امریکایان ختمیږي دا به خود به خوده ختمیږي. ځکه خو د دوی هغه کوم دغه د علت او سبب چې دغه ختمیږي نور خوستانه نو به دوی څه کوي. د طالبانو له نظره اوربند هیڅ معنا نه لري، ځکه چې دوی په دې باور دي چې دلته یو بهرنی او افغان سرتیری هم موجود وي. د نړۍ د ټولو علماو برخلاف به د پاکستاني ملایانو په فتوا دلته جهاد روان وي. د طالبانو غوښتنه 100% کې د پاکستان غوښتنه ده او یو ځل بیا یې ثابته کړه چې طالبان د پاکستان په لاس روزل شوي اجران دي. اوس افغانان دوه لارې لري، یا به پاکستان او د هغوی ګوډاګیانو ته تسلیمیږي او یا به یې پر ضد جنګ کوي او دا جنگ به تر هغو روان وي تر څو یې ملاتړي ستړي شوي نه وي او عقل یې سرته نه وي راغلی. شهید ډاکټر نجیب الله به هم د خپل حکومت پر مهال پخوانیو مجاهدینو ته د سولې او مشارکت وړاندیزونه کول، خو د مجاهدینو مشرانو به له ډاکټر نجیب څخه غوښتل چې قدرت پرېږدي او پاکستاني رسنیو به د افغانستان د نظام د ړنګولو خبرونه لکه د اوس په خوند نشرول. اوس دوی بیا همغه خوبونه ګوري، خو له نیکه مرغه زموږ خلک تاریخي تجربو ته په پام د خپلو زړورو وسلوالو ځواکونو په ملاتړ ولاړ دي او زموږ د وطن او ناموس په ساتندویانو ویاړي.